امام مالک رحمه الله بارک راغلی دی د امام مالک رحمه الله د صبر ته وګورئ د ده په وخت کې دا فتنه رااله چې طلاق المکره د مکره او د زور طلاق واقع کېږي او که نه نو دته یو کس راغی ورته ویلې چې د زور طلاق واقع کېږي او که نه امام مالک رحمه الله ورته ویلې چې نبي صلی الله علیه وسلم ویلې د اغلاق او د حالت د اکراه د زور طلاق دا نه واقع کېږي وای په دې کې باچا خبر شه باچا په خلکو باندې په زور باندې ښځه طلاقولې او خلکو ته په نکاح کولې باچا خبر شه چې امام مالک رحمه الله زما د رأی او زما د نظر خلاف په تور کوي امام مالک رحمه الله یې راوغوښته او ورته ویلې چې زه دا ښځې په دې خلکو باندې په زور باندې طلاق کوم او خلکو ته په نکاح کوم آیا دا طلاق د اکراه واقع کېږي او که نه امام مالک رحمه الله ورته ویلې وایي د زور طلاق دا نه واقع کېږي وی امام مالک رحمه الله دا یو میدان ته راوسته او دې باچا د خپلو عسکرو ته امر وکړ چې دا په کوړو باندې ووایي و امام مالک رحمه الله دې دومره ووو چې د دې سر نه اینې روانې شولې امام مالک رحمه الله کوشش کوي چې دا لاس دې سر ته جګ کړي خو لیکن لاس یې جګ نه کړ دومره ډېرې امام مالک رحمه الله والی و وی دې باچا دې عسکرو ته ویلې چې دا نه ودروئ وای چې کله یې ودرو تر اویو ګزارونو پورې امام مالک رحمه الله ووو وای بیا ورته دې باچا ویلې چې آیا اوس طلاق د اکراه او د زور طلاق واقع کېږي امام مالک رحمه الله ورته ویلې وای دا خو تاسو په ما باندې دا نور اندامونه ولې دي دا ژبه خو مې روغه ده او دا خو د کوړو ګزارونه دي اقول تحت ظلال السيوف طلاق المکره ليس بشيء وای دا خو د کوړو ګزارونه دي او که تورې را باندې سورې کوي او په تورو ګزارونه را باندې وکوي د تورو د سور د لاندې به هم زه دا وایم چې طلاق المکره لیس بشیء د زور طلاق د هېڅ شی نه دی دا نه واقع کېږي د دوی داسې صبر و د دې امامانو ځکه نن دا غټ غټ نومونه یادېږي امام المدینه امام مالک رحمه الله